افغانستان د ترقۍ او د آبادۍ په لور باندې الحمدلله یو ځل بیا وایم چې پخوا خلکو ویل چې افغانستان کې ستنه نه جوړېږي خو اوس دلته موږ ډېر شی نه لرو د دې لوښو کارخانه لرو د دې تر څنګ ډېری داسې شی نه لرو چې زموږ په خپل وطن کې جوړېږي او د خپل وطن ضرورتونه پوره کوي پخوا به په ګاونډ کې چې پاپړ او چڼهچوټ جوړ شو نو عام په موږ باندې به یې خرڅول اوس خوشبختانه موږ د ډېرو شیانو کارخانې لرو او زموږ وطن ورځ تر بلې په ځان باندې بسیا کېږي نه یوازې دا چې زموږ د خپل هیواد مشکلات حل کوي بلکې نورو ګاونډي هیوادونو ته هم موږ د دغې لوښو د دې ښکلو لوښو صادرات لرو او دا وړتیا لرو چې دا موږ نورو ملکونو ته ولیږو داسې مې اورېدلي چې دا لوښي په چین کې جوړېږي خو نه میډن افغانستان دا په افغانستان کې جوړېږي او په جلال آباد کې جوړېږي نو چې افغاني د دې وطن سره مینه د دې وطن په معمولي ترقۍ او پرمختګ باندې به خوشحالېږي نو یقین مو وشه چې زه دلته راغلم دومره خوشحاله شوم ما چې د ټولو استادانو د په غاړه کې ګلان واچوه ځکه دا د وطن ترقي او پرمختګ چې وطن یو دوه قدمه وړاندې ځي هغه خامخا په کارخانو سره دي یو ځل بیا وایم چې د وطن ترقی او پرمختګ دا په پلازو سره او په بلډینګونو سره نه کیږي بلکې په کارخانو سره کیږي خوشبختانه تاسو دلته ګورئ په دې کارخانه کې چې ډېری ځوانان پکې مصروفه دي او داسې ښکلي لوښي چې یقین مې وشه دا ما لیدل او د ډېرو خلکو څخه ما اورېدلي وو دا چینایي لوښي دي خو دا چینایي نه دي دا افغانستاني لوښي دي میډن افغاني لوښي دي راځئ چې دا لوښي څنګه جوړیږي په کم ترتیب جوړیږي لکه دا د وریجو پلاو دغه شو غوړی شو همدغه رقم دا د شوروا کاسه ده اوس پکې لسی هم څکلی شئ او د دې تر څنګ د فروټو دپاره دا ښکلي پلیټونه تاسو راته په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو تر اوسه پورې څه فکر کوئ چې دا چېرته جوړېږي خو موږ یې کارخانه پیدا کړه او دې تر څنګ دا ښکلي پلیټونه او همدا رقم دا ښکلي دا ټول شیونه په جلال آباد کې جوړېږي خو دا چې څه رقم د جوړېږي راځئ اول دلته ګورو دغه ټول پروسس درته وښیو چې دغه یو لوښی څه رقم د جوړېږي بیا د کارخانې د مسؤلینو سره هم خبره کوو او یوه خبره درته یادونه ضروري بولم که چېرته تاسو د وطن په ترقۍ او پرمختګ باندې خوشحالېږئ دا ویډیو شیر کړئ تر هغې چا پورې ورسئ چې د وطن وراني غواړي د دې وطن بربادي غواړي وختي مې ویلې چې پخوا به په ګاونډ کې پاپړ جوړ شو چڼهچوړ به جوړ شو په موږ باندې به خرڅول ځکه افغانستان د هغوی دپاره یو ښه مارکېټ و اوس الحمدلله په افغانستان کې موږ ډېرې کارخانې لرو ډېر داسې شیان لرو چې موږ خپله یې جوړو او خپل وطن ته یې لیږو دا د افغانستان نه یوازې ټول ولایتونو ته بلکې ګاونډي هېوادونو ته هم دي راځئ چې دا لوښي څه رقم د جوړېږي په دې ماشین کې ګورو دا چې دا کاسه څه رقم د جوړېږي راځئ اول دا کاسه جوړو دا ښکلې کاسه نو د دې د جوړېدو طریقه نو دغه دی ګورې ورته په دې چمچه باندې دا مساله چې استاده چې کله پوره شوه ما ته ووایه صحیح شوه کېدمه ښه دلته وزن باندې دا خپل وزن لري په دې وزن باندې جوړېږي استاده په دې ښي لاس پورې واچو چې لږ برکتي شي بس برابره شوه که نه لږ نور هم واچومه ښه دا نور واچو دلته که تاسو وګورئ دغه د کاسې سیز دا ځای دی ښه په دې کې دا مساله ور واچوه استاده ماشاءالله ښه بس دې ته یوه دقیقه یا 2 دقیقې انتظار کو د هغې نه بعد به دلته یوه روغه کاسه راوځي موږ سره اوسئ نو د دې کاسې جوړونکي زه خپله یم اوس که نه استاده ځئ مه کتئ ښه دا ټاپې د څه دپاره دي واچوو که نه بیا د پاسه هغه مواد نور مواد دي هغه پسې باز پټو لکه د شیشې پیچا ښه ګوره د کاسې په منځ کې چې کوم دا ځای دی دا سټیکر دی او په غاړه کې چې دی بیا دا سټیکر ورباندې ایښودل کېږي دې غاړه کې نو دا یو ګل غوندې جوړېږي او ډیزاین هم ورکوي که نه استاده ښه دا واخله دا مونیسه دغه د کاسې جوړې شوې ښه اوس د غاړې ته چې دی دغه رنګه ډیزاین ورکو دا دی ښه دا مواد دي دا نور مواد دي
دا مواد پې ورچوي دا شیشې غوندې ښکاره شي باید لکه دا دې ته یو پوښ ورکوي بل ته شیشې ها 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 ورکوي دا شیشه ده بلکل دا د شیشې پوښ دی نو دغه دی یعنې دا چې هر څومره استعمال شي دا ورانېږي نه مات په شي خو وران به نه شي لږ صبر ورته کوو د کاسې جوړېدل دي دومره زر خو نه جوړېږي نو باید لږ صبر ورته وشي ښه دا د کاسې پخې شو ګوره دا بره چې نښتې دي نو د برق د کمزوریا د وجې نه کاسه لا پخه شوې نه ده بیا یې وربندو استاد دا طریقه دې چېرته زده کړې ده نو دغه د کاسې جوړې شوې دوه دانې کاسې جوړې شوې ها اوس یې ګورو چې دا څه رقم ته دي ها ډېر ښه ډېر ښه ډېر دا دي دوه کاسې سره نښتې جوړې شوې نو کاسېګانې اوس په دې سوان باندې وهو ښه ته دا په سوان باندې ووښه دا بیا هلته موږ بل ماشین هم لرو بیا صفایي ورته هغه هم نور هم کوي ښه بل ماشین باندې هم صفایي کېږي او د دې بیا دا کوم شیشې میشې لږ لږ پاتې کېږي د دې صفایي بیا هلته نور ماشینونه لرو هغې باندې جوړو صحیح نو دغه د کاسه جوړه شوله خو استاد وایي چې دلته لږې لیشې لري دا بیا هغلته بل ځای کې صفایي کېږي هغې څه هم نو بیا دا ښکلي پلیټونه چې دي د دې پلیټونو استاد دا دی استاده ښایي نو ته د خیره ته خو دا د میوې پلیټونه جوړی که نه نو چې دا پلیټ څنګه جوړېږي راځئ دا په دې ماشین کې جوړېږي د هماغې په ډول باندې دغه ورچولي اوس دغه دی اوهو دلته بس په افغانستان کې د برق غټ مشکل دی نو تاسو ولیدل چې کار په نیمې کې پاتې شو ځکه چې دلته برق لاړه د برق ډېره غټه ستونزه ده نو د برق اړوند به هم خبره کوم نو دلته چې دی دا پلیټونه جوړېږي اوس خو فیالحال برق لاړو کار ودرېد هماغه یوه کاسه جوړه شوله او د دې تر څنګ استاده ته بیا څه جوړې ته راواخلسته یو غورې ښه دا دې اوس ایستلې ښه دا غاړې ترې کټ که که نه دا غاړې ته یې ووه دلته ته دا ښه نو غوري دغه دی ماشاءالله ډېر ښکلي او زبردسته غورې دا د وختي مې هم درته ښکاره کړي خو په دې ماشین کې جوړېږي او دا استاد چې دا ډېرې ګرمۍ والی دی نو دی استاد دی څه شي استاد دی دا د میوې کاپونه هم دی غټ دي ښه 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 دې کې اچول کېږي د هغې لپاره هم استعمال او فروټ هم دپاره هم دی چې دې کې د کابل مڼې او د قندار انار او د کندوز او د مزار دا خواږه خټکي درته پکې مات شوي د ننګرهار مالټې پکې ایښي که نه نو دا دې په ذهن کې ورسره راځي که نه ښه نو دا استاد چې دی د دې ښکلو پلیټونو استاد به دغه دی زما تر څنګ ولاړ دی او څو کسان دلته ستاسو په دې کارخانه کې تاسو نور کار کوئ اووه کسان استادان هستئ البته ماشینونه خو ودي که نه نورو برخو کې هم استادان وي ښه که چېرته دا کار دې نه کولی دا کارخانه نه وي څه کار به دې کولی دا نه به بیا به تللی ایران ته یا بل ملک ته مزدورۍ ته تلي د دې کارخانې مالک چې دلته دا سرمایه ګزاري کړې ده د دې په ځای چې نور خلک خوشحاله شي ته به ډېر خوشحاله یې ځکه تا ته خو د کار زمینه برابره کړې که نه نو راځئ چې مخکې نور ماشینونه او نور کوم پلیټونه جوړېږي دلته به یو بل استاد سره ولاړ یم چې دا استاد دا پلیټونه جوړوي استاده د هغې خبره چې پروګرام خو ګډ وډ شو که نه ولې ګډ وډ شو دا د برق له وجې پروګرام ګډ وډ څه طالب چارواکو نه غواړو چې دا د برق هم وخوري دا ټیټ ګوره په ماشین کې دا نیمګړی پاتې ښه دا نیمګړی چې پاتې دا اوس خراب شو دا اوس خراب ښه دا دلته زمونږ له ګټه نه ووته ښه ګورئ دا د برق د نشتون د وجې نه چې ډېر سور هم دی لاس یې زما وسېزه نو دا بې ګټې تمام شو بس په وطن کې په دې دومره ډېرو اوبو کې په دې دومره سیندونو کې چې بل چېرته روان دي زمونږ غټه ستونزه بیا هم د برق ده بالکل د برق ستونزه ده او ستاسو کار به هم د خنډ او ځنډ سره مخ کېږي ډېر موږ دلته 14
14 نفرو کار کوو یو شپ رخصت شوی د برق له وجې ښه ښه او 9 نفره کار کوو 9 نفر اوس دلته کار دا کوي د تاسې هم ولیدل چې برق لاړ هغه یو شپ چې برق نه و هغوی رخصت شو هغې رخصت اوس دلته خو مالک ته هم دا هغه سرمایه‌ګزار ته هم دا ډېر غټ تاوان دی چې برق لاړ شي کاریګري همداسې ناست دي نو 4 بجې خو وطن تاسو ځئ بالکل نه شپه خو هم دلته ده دلته دایمي پراتې اوس په یو ساعت کې دا ماشینونه ګرمېږي کالپونه دي بیا کار پې شروع کوو هله څو کار شروع کوو برق بیا وخت پورې خو اوس چې برق راشي بیا به یو ساعت صبر کوو چې ماشین ګرم شي کالپونه ګرم شي هله هغې پې کار شروع کوو نو دا ستونزه ده بس الله تعالی ته دعا کوو چې د کونړ په دې لیوني سیند باندې د برق یو ډیم جوړ شي که نه انشاءالله تعالی نو نه یوازې چې دا ملک ورسره روښانه شي بلکې دغسې ډېرې نورې کارخانې دلته د کارخانو یوازینۍ ستونزه دا هم ده چې د برق نشتون او مشکلات دي نو زه د دې کارخانې چیرته چې د لوخو نوره صفایي هم کېږي ګوره چې ماشین راوځي ماشاءالله ډېر تازه او ښه دي خو نور هم صفا کوي نور هم جوړوي راځئ په نورو برخو باندې هم غږي دلته بیا دا 3 ماشینونه نور لګېدلي دي چې تاویږي دا چې شي د هغې استاد سره هم خبره کوو خو خبره دا ده چې برق نشته ده برق په دې ځوانانو باندې تللی دی دغه دی دام ناست دی او دام ناست دی استاده څنګه چې شروع د دې سر نه کوئ که د هغې سر نه فرق نه کوي که دلته ناست یو کال ته ناست دې ماشین باندې چې کوئ دې باندې دا ژیګانې وهو او هغه باندې بیا صفا کوو دلته خو رګمال دی که نه دلته رګمال دلته دا رقم وهو دا ژیګانې دلته صفا کېږي چې دا یې آینده کې د چا لاس خوږنه کې لګي جګانې زګي دي که نه تاسو ولیدل چې دا ماشین راوځي دا ځای داسې په سوان باندې وایي اوس په دغه وهو دلته دا باقي چې کومې پاتې لږ غوندې دا دلته موږ دا رقم ته وهو دلته چې کېښودل بیا وړو هلته هلته صفا کوي هغه ماشین یې صفایي کوي ښه نو دا اول دغه کوي بیا دې باندې بیا هم تاسو لوکسولوئ که نه ښه دا دواړه یو دي نو اوس برق نشته دا خو ماشاءالله ډېر خو یې کړی خو جوړ شوی دی دا لکه نو برق ورباندې نیمۍ کې لاړه اوس مجبور دي چې دوه همداسې کښېني همدغسې به اوسني برق نشته دی نو د دې نه بعد به دی چې صفا کړی دی بیا دا د ټوټو هغه چې دی دا دی به یې پالش کوي ښه خدای خو یې کوي نو بس یو ځل بیا وایم چې د برق ډېره غټه ستونزه ده نو دا وه د لوښو کارخانه